قدرمنو سلامونه مې قبول کړئ. یو دردونکې خبر تاسو سره شریکوم چې یوې ښځې خپل خاوند پسې خودکشي کړې ده. کوم تصویر چې تاسو د پسکرین ښکاري د دې جینۍ نوم مسکان زهرا نوم یې دی او خپل خاوند چې د هغه نوم یونس ویل کېږي چې د دوی دواړو واده شوی و. څو ورځې وړاندې د خاوند انتقال شوی و. معلومه نه ده چې چا وژلی و که په خپل مرګ باندې مړ شوی و. د هغې نه پس یې بیا دغه ښځې هم خودکشي کړې ده او ځان یې وژلی دی او دا یې پرون وژلی دی یا نن یې وژلی دی. خو دا اوس حال په سوشل میډیا باندې د دې په باره کې خبرونه ډېر زیات وایرل دي، ډېر زیات شیر کیږي او دغه خبر په ټاپ ټرند باندې چلیږي چې مسکان زهرا خودکشي کړې ده، ځان یې وژلی دی. یقینا چې افسوسناکه واقعه ده. مرګ او ژوند د الله پاک په لاس کې دی. که یو څوک د الله پاک په امر باندې مړ شي یا د هغه روح واخیستلی شي نو کورنۍ ته د صبر او زغم نه کار اخیستل پکار دی. داسې نه دي کول پکار چې هغوی ورپسې هم خودکشي وکړي، ځکه چې هغه خو بیا هم په خپل مرګ باندې مړ شوی. خو کوم کس چې خودکشي وکړي نو هغه تر قیامته به هغه همدغسې خودکشي کوي او همدغسې به هغه ته سخت او دردناک وخت به پرې تېرېږي. تر قیامته به د سختو سره مخ وي. نو درنو دوستانو، د الله پاک د احکاماتو نه سرغړول نه دي کول پکار. د الله پاک په فیصلو باندې انسان د صبر کول پکار دي. الله تعالی نه دعا کوو چې پاک رب دې زموږ ستاسو د ټول مسلمانانو مل او ملګری شي. ستاسو مننه چې دا ویډیو مو راسره تر اخره وکتله.